او څنګه چې زمونږ ورور ظفرعلي خان هغه د سپرلو شاعر دی، د امیدونو شاعر دی، د مینې شاعر دی، د رڼاګانو شاعر دی، د ښکلاګانو شاعر دی، د خوشبویانو شاعر دی او د روڼ سبا شاعر دی. نو خدای دې وکړي چې زموږ ټول شاعران داسې شي او موږ ډېر وستایل، موږ ډېر زلفان وستایل، موږ باڼه وستایل، موږ ننګي وستایل او موږ د انسان هغه زما یو ملګري و هغه به ویل چې یو شاعر زما سره ناست و هغه به ویل چې زما خو د محبوب دومره غټې غټې سترګې وي. نو ما ورته ویل چې دا ته کومې سترګې هغې دا خو د سړکدار کېدی شي انسان خو دا نشي کېدی. نو شاعر پکار دا دی چې هغه د خپلو حالاتو نه خبر شي او دا دردونه او دا تکلیفونه د انسان هغه په خپل زړه کې محسوس کړي او په ژبه یې ووایي او د قلم نه یې تېر کړي. نو هغه له زه شاعر وایم او که چې نن غیر چا پرې ګورم نو زه وایم چې په کار ذات د زما په شاعرانو کې دا احساس او دا درد پیدا شي، دا غزل او دا نظم پیدا شي چې نن په ډیلي کې مسلمانان لکه د پیکاوړو په شان سوځولي کېږي او د ډیلي یو اخبار چې د هغې نوم چې دی هغه پنځو دي پنځو او هغه اخبار کې دا سرخي لګي چې हम गैस चैम्बर नहीं बनाते, हम इंसानों को, हम आवाम को सेंकने के लिए गर्म को तंदूर बनाते हैं. इनका चले जर्मनी के हिटलर यहूदियों को पारा चैम्बर जो करे में गैस और पारे के में रसूलों बुजुर्गों पर तैनात किया वस्तल और गैस में के खलासूल और रगोल में नोल आला यो जुल्म आगत करो हो इनका नए तरीके इजाद करें. हिंदू अखबार वालों को सुर्खियों की दावली में कम फसादात शो, कम जुल्म शो, कम दहशतगर्दी, लेकिन हिंदू दहशतगर्द लाया से बदली की उशरा आगे वाले आगे सुर्खी वर्गा से हम गैस चैम्बर नहीं बनाते, हम इंसानों को और अवाम को सेकने के लिए गर्म को तंदूर बनाते हैं. दूसरा वेमा जो पुख्तून शायर और हर शायर का ज़िक्र बकार दे चला दर्द पैदाशी और هغه په کلام کې هغه په کتاب کې دا دردونه لازمي کې زه دا درکوم هغه شاعرانو ته هغه لیکوالو ته چې هغه د دې وخت ظلم بیان کړي، د ظالم خلاف لیکلو کې اواز اوچت کړي او د دې نړۍ د دې اوسنۍ نړۍ د مظلومانو اواز جوړ شي. هغه شاعرانو ته سلام کوم، سلوټ کوم ورته. نوی شاعران فلسطین د مسلمانانو چې کوم د دنیا د ټولو نه غټ دهشتګرد ټرمپ هغه په خپل جومات کې په خپل بیت المقدس کې د مسلمانانو په لومړي جومات کې هلته په مسلمانانو باندې اور رانازل کړی دی، په هغې باندې ګولۍ وهېږي په خپل جومات کې او په هغې باندې ګیسونه خلاصېږي او وهل ټکول د زنانو د بوډاګانو د ځوانانو وجل دا یو روزانه پروګرام دی چې دا روان دی. نو که شاعر دغه ولري او په دغه باندې ډاډمن شي او په دې باندې لیکلو نه کړي نو څنګه تاسو به د شاعر ووایئ؟ نو ځکه زه وایم چې شاعر ته پکار دا دی چې هغه له خپل حالاتو نه متاثره شي، چې هغه ډاډمن دی او هغه حساس دی نو چې هغه پکې دا وویني. او یو بله غټه خبره هغه دا ده د پښتنو شاعرانو لپاره یو عبرت دی، یو د هغې د حوصلې لپاره او د هغې د مړانې لپاره چې نن دا موږ په داسې وخت کې ژوند یو. د خدای شکر ویستل پکار دي، نفلونه کول پکار دي چې نن د پښتنو د خاورې نه درېیم غټ سوپر طاقت چې دی هغه لکه د سپي په شان لګې په کور کې ورکړه او ټماله شروع کړه. وتښتېده طالبان ورته دا وایي چې ګورې موږ ستړي نه یو، موږ د جنګ نه ستړي نه یو. او پومپو دا وایي چې زه ستړی یم او موږ ټول ستړي شوي یو. نو انشاءالله چې د پښتنو دا عزم او دا اراده وي او دا مړانې او دا طاقت وي، انشاءالله حکومت به په دنیا باندې پښتون کوي، مسلمان به کوي، مظلوم به کوي. هغه ورځ روانه ده ډېره نږدې ده انشاءالله.
نن سبا یې کتاب ما فیسبوک باندې راغوښتلی چې کوم زموږ د دې سب کنټیننټ اخري وایسرای و چې ګورنر جنرال لارډ ماونټ بیټن نو دا چې کوم نن چغې وایي دا په امریکې صدر هغه چغې په هغه کتاب کې ښکاري چې څنګه اوس دې وخت کې دا چغې وایي چې بس ما معاف کړئ ما پرېږدئ او ما د عزت لار راکړئ همدغه شان لارډ ماونټ بیټن چې هغه د هغه وخت بادشاه د هغه دوستو د هغه خپلو او دلته کې د ګورنر جنرال په حیثیت باندې د دې لپاره راولېږل چې په پرامن طریقه باندې د خپل پوځ او د خپل انګریزان هلته کې ځان سره بوځي او د ملک د دې ځای خلکو حواله کړي دا زموږ لپاره فخر دی چې زموږ نه کوم دا مخکې مشران دي هغوی په دې اتلسمه صدۍ کې انګریز چې دی د دې ملک نه په وتو باندې ولیدو او بیا موږ په خپل ژوند کې دا ولیدل چې روسیه راغله سوویت یونین راغی او هغوی زموږ په دې وطن کې یرغال وکړو حمله وکړه او همدغه پښتانه زه په دې باندې فخر کوم چې زما په بدن کې نن اوسپنې پرتې دي افغانستان په خاوره کې زه د هغه سود سامراج خلاف جنګېدلی وه د هغه سوویت یونین خلاف چې کوم سور میلو یې ودرې د هغه سور میلو کپړۍ نن په افغانستان کې پرته ده او د هغوی هغه ټینکونه او د هغوی هغه بهتربندې د افغانستان خاوره کې اوس هم پراته دي خو دا چې کوم د دې یویشتمې صدۍ یرغلګر دی استعمار دی سامراج دی هغه غواړي چې په دې خبره باندې د هغه د شکست نښې پاتې نه شي نو هغه هره خبره د پښتنو ومنله او هغه وایي چې ما یې مهرباني وکړئ زه د خپل ټینکونه د خپل کبار هم د لاسه وړم دا ماته پرېږدئ هغوی ورته ویل چې نه اوسه کبار هم یوسه خو انشاءالله د دې ځای نه زه دا دعوې سره وایم چې انشاءالله د امریکې دا شکست چې دی دا به موږ څه نه ښکاري او موږ له خپل ځان څه نه ښکاري خو پښتنو چې کومه توره وکړه په دې وخت کې په اتلسمه صدۍ کې په نولسمه صدۍ کې په شلمه کې او په یوویشتمه کې نو انشاءالله دا یو ریکارډ دی چې دا موږ د دنیا درې راکاته کړه هغې شکست وکړو نو زه دا درخواست کوم پښتنو ته زموږ دا درخواست کوم شاعرانو ته چې د هغوی په قلم د دا خبرې راشي د هغوی په کتاب کې دا څیزونه راشي د هغوی احساس دې په دې باندې ولړزېږي خو هم داسې کړه ډېره مهرباني ډېره شکریه واخر دعوانا